د کندهار ښار په 14مه ناحیه کې د یو کانال او سړک د رغولو چارې 98 سلنه بشپړې شوي دي. کندهار ښاروالۍ د 14مې ناحیې دریم ګذر په میرزا احمد خان کلاچه کې د کانال او سړک د رغولو چارې پیل کړي دي. دغه کانال تقریبا 327 متره اوږدوالی، 2.5 متره بردوالی او 2 متره جګوالی لري او سړک چې د کانال سره هممهاله رغول کیږي تقریبا 119 متره اوږدوالی او 4 متره بردوالی لري او په څنګ کې 119 متره چري هم په اساسي ډول رغول کیږي. د دغه پروژې رغنیزې چارې تر دې مهاله 98 سلنه پای ته رسیدلې دي او ټاکل شوې ده چې د همدې اونۍ په جریان کې د ګټې اخیستنې لپاره وسپارل شي. په یاده پروژه کې اوس مهال 8 کسانو ته د کار کولو زمینه برابره شوې ده چې 8 کسان په مسلکي ډول او 2 کسان په غیر مسلکي ډول کار کوي. د همدې پروژې په تطبیق کولو سره د سیمې خلکو زیاته خوښي وښودل او له کندهار ښاروالۍ څخه یې ځانګړې مننه وکړل. زما نوم جان محمد دی، د 14مې ناحیې اوسېدونکی یم. موږ د خپلو مشرانو سره د خپل وکیل صاحبانو سره د خپل کوم مشرانو سره ډېر خوشحاله یو او خصوصا د ښاروالۍ والا څخه موږ ډېر راضي یو چې دغسې کارونه موږ ته د داسې کارو زمینه موږ ته مساعده کړي چې موږ ور په کار باندې اخته شو، خپلو چیچانو بچیانو ته د دغه ځای څخه یو حلاله نفقه یوسو. نوم مې لال محمد دی، د میرزا احمد خان کلاچې اوسېدونکی. مشکلات خو نو بیخي ډېر وه، چټلي بیخي ډېره وه او دا کوڅه ډېره سره خرابه وه. مردارې اوبه وې، بویان یې کول، د بویانو بیا غوماشې درلودلې، په دوبي کې بیخي ورسره په تکلیف وو. نو اوس دغه پروژه چې راغله دغه ځای ډېر سره صفا کوي او ځوانان یې په کار اخته کړله، بیخي ښه خوند یې وکړي. د ښاروال صاحب څخه مو بس دته چې خدای خیر ورکړي، د ده څخه غوښتنه دغه ده چې په انوس کې په آینده کې موږ ته داسې پروژې راوړي او زموږ ځوانان په کار اخته کړي. دا کار چې دی په کار اخته شي، نشهیي توکي به هم کمې شي انشاءالله، زموږ ځوانان به په کار اخته کړي. غرونه د پامیر د غرور څلې د اعلان کوي، وګورې شمشاد مخ پر قبله